پریپیر ویل کیږي ملګرو چمتو کول یا تیارول یا چمتو کول ته پریپیر ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو پروټیکټ ویل کیږي خوندي کول یا ساتنه کول دې ته پروټیکټ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د پروګرس ویل کیږي وده یا پرمختګ یا ودې ته پروګرس ویل کیږي. چې دی ډیولپمنٹ هم ورته ویل کیږي او پروګرس هم ورته ویل کیږي. دوه لغاتونه تاسو استعمالولی شي. بل لغت چې دی هغه دی ریجیکټ ویل کیږي نه منل یا رد کول یا نه منل ته ریجیکټ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه دی ریپیټ ویل کیږي تکرارول یو شی دوباره تکرارول ته ریپیټ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو ریالایز ویل کیږي پوهیدل په یو شی باندې پوهیدلو ته ریالایز ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه دی ریسرچ ویل کیږي ملګرو تحقیق یا څیړنه یا تحقیق ته ریسرچ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه دی ریسپانډ ویل کیږي ځواب ورکول یا غبرګون ښودل ته هم چې ویل کیږي ریسپانډ ویل کیږي. څه دی ځواب ورکول یا غبرګون ښودل. بل لغت چې دی هغه د ملګرو سپورټ ویل کیږي ملاتړ کول یا مرسته کول. یو چا مرسته کول یا ملاتړ کول ته سپورټ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو سلیپ ویل کیږي خوب کول یا آرام کول ته سلیپ ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو سروایو ویل کیږي ژوندی پاتې کېدل ته سروایو ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو سجیسټ ویل کیږي وړاندیز کول یا مشوره ورکول. یو چاته وړاندیز کول یا چاته مشوره ورکول ته سجیسټ ویل کیږي. انډرسټینډ ویل کیږي پوهیدل په یو شی باندې پوهیدل ته انډرسټینډ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو اچیو ویل کیږي لاسته راوړل یا ترلاسه کول ته اچیو ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو بلیم ویل کیږي ملامتول یا ګرم ګڼل دې ته بلیم ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو کام ویل کیږي آرامه او سکون ته کام ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو ډیسایډ ویل کیږي پریکړه کول یا فیصله کول ته ډیسایډ ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو ډیلیټ ویل کیږي ړنګول یا له منځه وړل دې ته ډیلیټ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو اسکیپ ویل کیږي تیښته کول یا فراریدل ته اسکیپ ویل کیږي. څه دی لکه موږ وایو کنه چې هغه وتښتېدو دې لپاره موږ اسکیپ لغت استعمالوو تښتېدل. بل لغت چې دی هغه د ملګرو اکسچینج ویل کیږي تبادله کول یا بدلون. څه دی د یو شي مقابل کې بل شي ورکول ته اکسچینج ویل کیږي. بدلون تبادله کول د یو شي په هغه کې یو بل شی ورکول دې ته اکسچینج ویل کیږي. څه دی لکه موږ وایو کنه پاکستاني روپۍ ورکوو او افغاني روپۍ راخلو دا څنګه سو اکسچینج سو بدلون هم سره وکړو تبادله هم سره وکړه. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو کمپلین ویل کیږي شکایت کول یا ګیله کول دې ته کمپلین ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو کلیکټ ویل کیږي ټولول یا راجمع کول ته کلیکټ ویل کیږي. بل لغت چې دی هغه د ملګرو فکس ویل کیږي جوړول یا سمول که هغه هر شی وي د هغه جوړل یا سمول ته فکس ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د نوټس ویل کیږي پام کول یا توجه ورکول. لکه زیاتره به تاسو لیدلي کنه یو خط کې هلته نوټس یې لیکلی درته نو هغه نوټس مطلب چې ده چې تاسو مطلب هغه ته توجه ورکړي یا هغه ته پام وکړي یا یو هغه نوټس کې حتما یوه خبره داسې لیکل شوې وي که نه چې هغه ته زمونږ پام اوړي یا زمونږ توجه ورته اوړي نو دې ته نوټس ویل کیږي. څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو سیلیبریټ ویل کیږي لمانځل یا خوشحالي کول. د یو شي لمانځل ته یا خوشحالي کول ته سیلیبریټ ویل کیږي. څه دی لکه موږ د اختر ورځ لمانځو یا د کال اوله ورځ چې کله موږ لمانځو هغه ته سیلیبریټ ویل کیږي. څه دی بل د ملګرو سټیر ویل کیږي په غور کتل یا زیر کتل چاته ډیر په غور سره چاته کتل ته سټیر ویل کیږي. څه دی
بل لغت چې دی هغه ملګرو destroy ویل کیږي ویجاړول یا خرابول دې ته destroy ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو delay ویل کیږي ځنډېدل ته delay ویل کیږي carry ویل کیږي ملګرو وړل یا انتقالول که هغه هر شی وي د هغه وړل یا انتقالول ته carry ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو listen ویل کیږي اورېدل یا غوږ نیول دې ته listen ویل کیږي زیاتره خلک وایي listen نه ویل کیږي دلته ټي سایلنټ ده ښه ټي پکې نه ویل کیږي نو تاسو به څنګه وایه listen مطلب اورېدل یا غوږ نیول بل لغت چې دی هغه د ملګرو clean ویل کیږي پاکول یا صفا کول دې ته clean ویل کیږي څه دی بل مهم لغت چې دی هغه دی write ویل کیږي لیکلو ته write بل لغت چې دی هغه د ملګرو read ویل کیږي لوستلو ته read ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو speak ویل کیږي خبرې کول speak مطلب خبرې کول بل لغت چې دی هغه د ملګرو ask ویل کیږي پوښتنه کول یا له یو چا څخه غوښتنه کول دې ته هم ask ویل کیږي څه دی پوښتنه کول یا غوښتنه کول بل لغت چې دی هغه د ملګرو agree ویل کیږي موافقه کول په یوه خبره باندې یا په یوه مشوره باندې په یوه خبره یا مشوره باندې موافقه کول ته agree ویل کیږي څه دی لکه زه تاسو سره موافق یم دې ته agree ویل کیږي agree مطلب موافق کېدل یا موافقه کول بل لغت چې دی هغه د ملګرو argue ویل کیږي بحث کول یو چا سره بحث کول ته argue ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو communicate ویل کیږي اړیکه نیول یا خبرې کول دې ته communicate ویل کیږي خبرې اترې کول ته communicate ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د learn ویل کیږي زده کړه کول ته learn ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو teach ویل کیږي ښوونه کول یا تدریس کول دا زه چې تاسو ته لګیم که نه زه تاسو ته چې کومه تدریس کوم تاسو ته ښوونه کوم دې ته teach ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو observe ویل کیږي مشاهده کول یا کتل د یو شي مشاهده کول دی یا د یو شي کتلو ته observe ویل کیږي څه دی organize ویل کیږي تنظیمول یا منظمول دې ته organize ویل کیږي یو شی په صحیح ډول سره تنظیمول ته یا منظم کول ته organize ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د obey ویل کیږي اطاعت کول یا منل د یو چا خبره منل یا د یو چا د خبر اطاعت کول ته obey ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو promote ویل کیږي لوړول یا وده ورکول یو شي ته وده ورکول ته promote ویل کیږي څه دی د هغه لوړول ته promote ویل کیږي نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او داسې نور ویډیوګانو لپاره ملګرو حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ انشاءالله دغه ټول 909 نوي لغاتونه به ټولو ته انشاءالله پوره کوم څه دی نو کوم سوال پوښتنه لرئ حتما تاسو په کمنټ کې کولی شئ thank you so much for watching this video